د هلمند والي د یو شمېر ولسوالیو له ولسوالانو سره ګډه ناسته وکړله. په دې ناسته کې د یاد ولسوالیو ولسوالانو د خپل اړوند ولسوالیو اداري، اقتصادي، ټولنیزو او نورو برخو کې شته ستونزې، اړتیاوې او مهم مسایل د ولایت له مقام سره شریک کړل او د یادو ستونزو د حل او چارو د لا ښه تنظیم په موخه د لازمو لارښوونو او هدایت غوښتنه وکړله. د ناستې پر مهال د ولسوالیو د ورځنیو اداري چارو، د خلکو د ستونزو د حل، د اقتصادي او ټولنیزو چارو د ښه والي، د اړوند ادارو ترمنځ د لا ښه همغږۍ او د ولسونو لپاره د خدمتونو د وړاندې کولو پر څرنګوالي هم بحث وشو. د هلمند والي الحاج مولوي امان الدین منصور صاحب د ولسوالانو خبرې او ستونزې واورېدلې او د چارو د ښه ترسره کېدو، د خلکو د ستونزو د پر وخت حل، د اداري مسؤلیتونو د سم ادا کولو او له اړوند ادارو سره د لا زیاتې همغږۍ په اړه لازمې سپارښتنې او لارښوونې وکړلې. نوموړي ټینګار وکړ چې ولسوالان باید د خپلو اړوند ولسوالیو د خلکو ستونزو او اړتیاوو ته جدي پاملرنه وکړي، چارې په منظم ډول پرمخ یوسي او د شته امکاناتو په چوکاټ کې د ولسونو د ستونزو د حل لپاره لازم اقدامات ترسره کړي. ناسته د ولسوالیو د چارو د لا ښه تنظیم، د ستونزو د حل لپاره د مناسبو لارو چارو د موندلو او د ولایت مقام ولسوالیو ترمنځ د لا همغږۍ په ټینګار سره پای ته ورسېدله.